نوم محمد فهیم ده. لکه څرنګه چې د بیګا د پاکستان او د امریکا د لوبډلو ترمنځ لوبه وشوله، نو په د امریکا لوبډله وګټله او په افغانستان کې په پراخه توګه ولمانځل شوه. ما ته شخصا د اکتوبر د 23 په څیر یا بڼه مثال لري. د پاکستان د دغه ماتې وروسته هندوستان هم خپل کار وکړ. د هندوستان د غوره لیګ یا آی پی ایل اړوند لوبډلې لکنو سوپر جاینټس د ټولنیزې رسنۍ یا د فیسبوک له ادرس څخه په خپره شوي پوسټ کې اشاره دې ته شوې ده چې 14 کاله وروسته مو یو ځل بیا پاکستان مات کړ. هغه لوبغاړی چې په بیګانۍ لوبه کې د پاکستان په وړاندې سوپر اوور ترسره کړ هندي الاصله امریکایي لوبغاړی دی چې 14 کاله مخکې د پاکستان په وړاندې په 19 کلنه لوبډله کې لوبېدلی و او پاکستان ته په مدمات سره په اشاره یو ځل بیا هندوستان د غیات را تازه کړ. پاکستان هغه لوبډله چې د 2000 نړیوال جام څخه راپدې خو په ټولو نړیوال جامونو کې 3 ځله په پایلوبه کې ظاهره شوې ده. یو ځل چمپیونشیپ یعنی اتلولي ګټل د 2 ځله د دوهمې لوبډلې په توګه په فاینل کې معرفي شوي دي. خو په 2023 نړیوال جام کې د دوی پیل لوبه دومره کمزورې وه چې حتی فکر هم نه کېدلو او په داسې طریقه یې وبایلله چې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه ځان سره لرل. په پاکستان، افغانستان او په نړیواله کچه باندې له ډېرو زیاتو انتقادونو سره مل شو. دا هغه څه و چې د پاکستان لوبډله په خپل رینکینګ کې راوغورځوله او امریکا د پوینټ ټیبل یا د نمرو په جدول کې لومړی مقام ته خپل ځان پورته کړ. امریکا په کرکټ کې یوه تازه دمې لوبډله ده، خو پاکستاني لوبډله د کرکټ یوه اوږده تاریخي مخینه لري. په 2023 نړیوال جام کې تېره شپه چې کومه لوبه د پاکستان او امریکې لوبډلې ترمنځ ترسره شوه، امریکا یوه داسې قوي لوبه د پاکستان په وړاندې ترسره کړه چې په نړیواله سطحه باندې وستایل شوه. پاکستاني لوبډله لومړی توپوهنې ته راغله. په پوره 16 اورونو کې یې 159 منډې د 7 لوبغاړو په سوځېدلو سره جوړې کړلې. دوی لپاره تر ټولو ډېرې منډې لوبډل مشر بابر اعظم ترسره کړې چې 4 ورپسې آل راونډر ټولچارې لوبغاړی شاداب خان و. په ځوابي توپوهنه کې امریکا لوبډله ډېره پیاوړې وه او دغه هدف ته یې ځان د 3 ویکټو په زیان سره ورسولو. البته هدف یې پوره نه کړ خو لوبه یې مساوي کړه. په سوپر اوور کې خیال دا کېدلو چې پاکستاني لوبډله به برلاسي کوي، خو امریکایي لوبډله لومړی توپوهنې ته راغله او د پاکستاني مجرب لوبغاړي محمد عامر څخه په یوه اوور کې 19 منډې واخیستلې. په ځوابي توپوهنه کې دوی یوازې 14 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. امریکا اوس په خپل ګروپ کې د نمرو په اساس په لومړي مقام کې ده. دغه وروستۍ بریا د امریکې لپاره چې ترلاسه شوه په افغانستان کې هم پر خواله رسنیو بېلابېل غبرګونونه له ځان سره لرل.